احمد مسعود وایي طالبان د پاکستان غلامان دي او افغانستان کې اور بل کړی. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ افغانستان کې اور بل کړی او باور لري چې دا اور به ډیر ژر دا هیواد ونیسي. احمد مسعود زیاته کړه چې پاکستان د هغو ډلو ملاتړ کوي چې هدف په نورو هیوادونو کې بې ثباتي ده او پاکستان په ښکاره اعتراف کړی چې له تیرو 20 کلونو راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی او هغوی ته یې پناه ورکړې ده. د مقاومت جبهې مشر وایي که طالبان پر افغانستان واکمن نه وای نو په کابل کې به یې د القاعده شبکې مشر یمن الظواهري د وژلو پر ځای لیدلی وای چې د امریکا لخوا په پاکستان کې وژل شوی و. احمد مسعود دا هم وایي چې پاکستان غواړي افغانستان د وزیرستان پر ځای د ترهګرو په ځاله بدل کړي. نوموړي د دې خبرو په یو برخه کې دا هم زیاته کړې چې د طالبانو حکومت به هم د ترهګرو ډلو لپاره خوندي ځای وي. خو د طالبانو سرپرست حکومت په وار ټینګار کړی چې افغانستان به د ترهګریزو ډلو خوندي ځاله نه وي او افغانستان بهرنۍ هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي. خلک وایي افغانستان کې د جګړو له پیل څخه تر اوسه ټول جهادي ډلې د پاکستان په خوله د واک ترلاسه کولو لپاره وطن وران کړی او که دوی هر څومره یو پر بل د پاکستاني توپ ټاپې ووهي بیا هم ټولو ته معلومه ده چې د دوی ټولو سرچینه هماغه پاکستان و او ده.